معززو مسلمانانو ورونو په دې مختصره خطبه کې یو څو مختصر الفاظ د قرآن او د حدیث په رڼا کې مونږ تاسو په حضور کې پیش کول غواړو د پاره د خپل نفس د اصلاح او دارنګ د پاره د اوریدونکو د اصلاح چې بیانونکو هم سیده شي او دارنګ اوریدونکو هم سیده شي. مسلمانانو ورونو الله سبحانه وتعالى کله چې د خیر اراده وکړه د امت ته اخرانی امت ته نو الله عز وجل په انبیاو کې بهترین نبی او غوره نبی د امت لپاره منتخب کړو. په داسې وخت کې الله رب العالمین خپل رسول خپل نبی راولېږلو چې په هغه وخت کې نبی را لېږلو ته ډېر سخت اشد ضرورت و. خلقو عقیدوي لحاظ سره د هغوی عقیدې خرابې شوې وې، نظریې خرابې شوې وې، د انسانانو دارنګې د حیواناتو د ځناورو او د انسانانو د ژوند ترمنځ فرق ته نشي کولی چې دا انسانان دي او که دا حیوانات دي او ځناور دي. تیارې وې عزتمندو، په زړونو باندې تیارې، په کورونو باندې تیارې، په علاقه باندې تیارې. الله چا نه پېژندلو مگر یو څو کسانو، یو پاک عزتمندو مسلمانانو ورونو زید بن عمر بن نوفیل د په هغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې دغه اراده وکړله چې زه حق دین تلاش کوم، چې حق دین تلاش کوم ویلټوم. د مونږ څه په اوتو باوتو باندې لګیو. نو دغه زید بخپل قریش قوم ته دا خبره کوله، مکې مشرکانو ته، چې اے خلکو څومره ناشکري کوو د رب العالمین. باران الله وروي، په هغه باران سره ځمکه راشنه الله رب العالمین کړي، حیوانات ځناور ډنګر الله پیدا کړي دي، او بیا تاسو را لګیږي د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر منښتې کوو. وایي کعبې ته به یې ډډه لګولې وه او دا بیان به یې خلکو ته کولو چې ای خلکو د څه کوم طرف ته روان یو. نو هغه کمزوره یو شخص و، خلکو یې خبرې طرف ته سره توجه کوله نه. صحیح البخاري کې د واقعه نقل شوې ده، وایي دا لاړلو ووتلو شام طرف ته، د یهودي سره میلاو شو، یهودي عالم سره، او ورته ویل چې زه ستاسو دین خپلول غواړم، یهودیت خپلول غواړم چې زه یهودي شم. هغه ورته ویل چې خیرخواهي د ده ولټوله، وایي ته زمونږ دین نشي قبلولی تر څو پورې چې د الله غضب در باندې نه وي شوی. یعنې مونږ خو مغضوب علیهم یو، په مونږ خو غضب د الله شوی دی، زمونږ دین کې غوروالی نشته، لاړ شه او دین د ابراهیم علیه السلام ولټوه، دغه په دین باندې شه، دغه به د الله نه علاوه د بل چا بندګي نه کوله، دین حنیف. دا روان شولو، یو نصرانی عالم سره ملاو شولو چې موږ تاسو ته عیسوي یو. هغه ته ویل چې زه ستاسو دین خپلول غواړم، ستاسو دین باندې کېدل غواړم، ستاسو په دین کې داخلېدل غواړم. نو هغه ورته ویل چې ته زمونږ دین نشې خپلولی تر څو پورې چې د الله لعنت تر باندې نه وي شوی، مونږ خو ملعونین په مونږ لعنت کړی شوی دی. او دومره ورته ویل چې لاړ شه او دارنګې دین د ابراهیم علیه السلام دا خپل که، هغه به د الله نه علاوه د بل چا بندګي نه کوله، نه یهودي و او نه نصراني و. ابراهیم علیه السلام صفا کلک موحد و. نو د دې پورې عزتمندو مسلمانانو ورونو دغه د حق تلاش کوونکي الله ته به لاسونه اوچت کړل او الله ته په سجده باندې عزتمندو پرېوتو او ویل یا الله که چرته ماته د دینه ښه طریقه د عبادت معلومه شي
زه به ستا عبادت وکم ستا بندگی به وکم خو یا الله ماله پته نشته. ما چې کله دا حدیث بل ورځ مطالعه کړلو ډېر دردمن شولم او خوشحاله شولم او خفه م شولم چې ګوره دغه سره د عبادت شوق و لیکن د عبادت طریقه ورته نه وه معلومه، حق دین ورته نه و معلوم. عزتمندو مسلمانانو کله به یهودیانو ته ګرځېدو، کله به یهودیانو دربارونو ته تلو، کله د نسوارو دربارونو ته به تلو چې موږ حق دین تلاش کو. او دومره د عبادت سره شوق و چې بسر سجده به وکړه پرې به وته یا الله ته زمونږ رب او په سجده به پرې وته ویل لکه دا نه علاوه موږ د عبادت طریقې زما به د الله بندګي یا الله ستا عبادت هم به کړی وای. نو موږ ته الحمدلله د عبادت طریقې معلومې دي، کول غواړي صرف عزتمندو مسلمانانو ورونو. موږ تاسو له حق دین عزتمندو معلوم دی چې هغه اسلام دی، او صرف خپلول غواړي عزتمندو چې موږ دا دین اسلام خپل کو، دا دین اسلام زده کو، دغه دین اسلام په خپل ځان کې اول، په خپل کورنۍ کې ثانیاً، او بیا عزتمندو په خپل عام معاشره کې بل څه خورول. دا موږ عزتمندو عام کو د دومره خوږ دین د مسلمانانو ورونو چې هغه خلکو سره دین نه و لیکن بیا د الله د عبادت کولو کوشش کولو چې موږ د الله عبادت د الله بندګي وکړو. نو دې د وجې نه مسلمانانو ورونو د حق د تلاش لپاره د دومره کوششونه کړي دي چې یهودیانو له تللی دی، نسوارو له تللی دی چې موږ له عبادت او دارنګې د بندګي طریقه نه زده. او دا په اخرني وخت کې چې دغه نه بعد بیا د وفات هم شولو چې کله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوله د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بیبي و د تر زوی و رسول الله ویریدل په اول حالت کې تب ور باندې راغله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته ویل چې الله به تایس کلا ستا مدد به نه پرګدي، پتا کې ډېر کمالي صفاتونه دي، د یتیم خیر خوای څوک چې بیروزګار دغه لپاره کار کولو کوشش کوي. نبی علیہ السلام یې بوتللو او درنګ د سره میلاو کړلو او خپل ټوله واقعه ته بیان کړ چې داسې کس راغلی و، داسې شخص راغلی و. نو ورته ویل چې دا هغه ملک ته او هغه فرشته ده چې موسی علیہ السلام ته هم راغلی وه. وی ارمان دی چې په کوم وخت کې تا خپل قوم وباسي د خپل علاقې نه، زه به ستا ملاتړ وکړم، زه به ستا څخه کلک ودرېږم. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اهم مخرجیه، آیا زما خپل قوم، زما خپل کلیوال، زما خپل وطندار دا به د خپل قوم نه وباسي، ما به هجرت باندې مجبوره کوي؟ هغه ورته ویل وای چا هم کم نبی هم کم شخص تا پشان د حق چې راوړی دی دغه سره دشمنی کړې شوې ده او درنګ هغه د خپل وطن او علاقې نه شړل شوی دی. خو ارمان دی چې زه په هغه وخت کې ځوان او مذهب ستا ملاتړ ملګرتوب وکړم. بیا هغې نه بعد وفات شو، د جنتي دی. نبی علیہ السلام په جنت کې لیدلی و په خوب کې. نو الغرض مسلمانانو ورونو داسې وخت و چې خلکو د الله عبادت نه پېژندلو. که چا کې دا تړپ و چې د الله عبادت وکړم طریقې ورته نه وې زده، داسې تیارې وې عزتمندو. الله اراده وکړه دغه امت ته د خیر د رسولو. الله سبحانه وتعالی د کتاب د نازلولو اراده وکړه چې زه یو کتاب نازلوم دغه امت له. عزتمندو مسلمانانو ورونو د کتاب سره سره تشریح کول دپاره یو شخص منتخب کول پکار دي، ځکه الله رب العالمین داسې عزتمندو کولی شول چې قرآن کریم لیکلی شوی الله رقوز کړی وی او په کعبه شریفه کې کېښودلی وی. د مکې مشرکان په عربي باندې هم پوهېدل، عربي قحو قره عربیانو، د عربي په استعاراتو په خبرو په ټولو باندې عزتمندو پوهېدل. لیکن الله داسې ونه کړل، بلکې الله رب العالمین دا کتاب یو پیغمبر له یو رسول له حواله کړو چې ته به دا قرآن زما کتاب خلکو ته تشریح کې اسې نه چې نور خلک د ځان نه تشریحات ورننه باسي. ځکه چې کله الله کتاب د خلکو ته یوازې نازل او الله پیغمبر نه وی رالیږلی، عزتمندو مسلمانانو چا به د آیات یو معنا کولی بل به رالګېدلی بله معنا به یې کولی، یو به رالګېدلی بله معنا به یې کولی.
چا به د صلات نه عزتمند مسلمانانو ورونو سیاسي نظام اخستی چې اقیم الصلات نه مراد دا چې تاسو سیاسي نظام قائم کو د دې زمانه منکرین احادیث اڅوي واقیم الصلات نه مراد سیاسي نظام قائم کو پارلیمنت قائم کو شورا قائم کو چا به صلات نه یو معنا قصته او چا به صلات نه بلا معنا قصته الله سبحانه و تعالی د سو نکړل الله علیم دی الله حکیم دی الله ته روانه زمانه معلومات دي الله رب العالمین د کتاب او پیغمبر له حواله کړو اے پیغمبر قران کریم کې د آیتونه درې ځلې ذکر شوی دي وانزلنا عليك الذکر اے پیغمبر موږ پتا دا قران نازل کړی دی لتبین للناس د دې لپاره چې دا کتاب خلکو ته تشریح کې د دې لپاره خلکو دا کتاب اوخه چې د صلات سمانه ده د حج سمانه ده د جهاد سمانه ده د زکات سمانه لري نو عزتمند مسلمانانو ورونو چې الله خیر اراده وکړه اول الله سبحانه وتعالى نبی را ولېګلو هغه نبی عزتمند آسماني کتاب را نازل کړو عزتمند مسلمانانو ورونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح د محمد صلی الله علیه وسلم بیان ته ضرورت لکه څنګه صحابه کرام لرلو عزتمند سره د نشه صحابه کرام عربو په عربي پویدل خو د غیب وجود رسول الله تشریح ته محتاج وو نو دغه شان د مسلمانانو ورونو تر قیامت پورې څومره ځان چې مسلمان وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح ته محتاج دی د نبی صلی الله علیه وسلم بیان ته محتاج دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو ته محتاج دی چې درسو پر عزتمند مسلمانانو ورونو چې قران ورسره وي او د رسول الله احادیث سره نه وي دا به گمراه کیږي دا به بيدینه کیږي دا به بيدینه عزتمند مسلمانانو ورونو ځکه الله سبحانه و تعالی ویلي دی اے پیغمبر دا قران مې نازل کړی تا ته لتبین للناس دې لپاره چې ته خلقو ته د قران او چې الله طرف نازل دی د بیان خلقو ته وکي عزتمند مسلمانانو ورونو څنګه چې د الله اطاعت فرض دی د الله خبره منل فرض دی عزتمند مسلمانانو ورونو د الله اطاعت مونږ څنګه کوو کله چې مونږ تاسو قران کریم کولاو کو کله چې قران کریم عزتمند مونږ تاسو مطالعه کو دغه تلاوت کو په معنی پوه شو مونږ د پته لګی چې الله مونږ د خبره نه منع کوي د خبره راته حکم کوي نو دغه شانته په مونږ تاسو باندې په دې قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت فرض دی د رسول الله اطاعت مونږ څنګه کوو د رسول الله اطاعت مونږ احادیث مبارکه او د رسول الله ته رجوع کوو د رسول الله احادیث به کوو د رسول الله اقوال به کوو د رسول الله سنت به کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې څه ویلي او څه فرمایلی دي الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اے مسلمانانو تاسو اطاعت وکړو د الله او د رسول د الله او د رسول امانه یعنی د قران او د حدیث امانه ولا تبطلوا اعمالکم خپل اعمال مبربادو د الله او د رسول په مخالفت باندې حسنا چې تلمنس کوي خود رسول الله په طریقه نه دی د المن د باطل دی حج کوي خود رسول الله په طریقه نه دی د حج د باطل دی نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کې صحابه کرام ته فرمایل خذوا عني مناسککم اے خلق زمانه د حج طریقه زده کو نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ دی او فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي اے خلق د سلمونز به کول که څنګه ظلمونز کوم الله خو فرمایلی دی واقیموا الصلاه المنز قائم کو المنز کو او څنګه وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمره به کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه وی jihad چې کوي د نبی علیه السلام په طریقه وی انفاق خرچ چې کوي د نبی علیه السلام د ارشادات او د رانا لاندې وی بیا به کامیاب وي بیا به د عمل د الله په دربار قبول وي ورنه عمل د باطل دی باطل څه معنا هیڅ ثواب ته نه ملويږي هیڅ اجر ته نه ملويږي الټا عذاب درته ملويږي تبه کوي منز او ته مونږ چې رسول الله په طریقه نه وي د المون د اجر او ثواب په ځای باندې الټا عذاب درته ملويږي
ځکه الله رب العالمین مونږ ته را لېږلی پیغمبر دی چې ای خلکو زما عبادت په همدا طریقه کوو چې کوم د رسول را لېږلی دی په دغه طریقې نه علاوه زه بله طریقه نه خوښوم او بله طریقه ما ته رسېدلی نه شي. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول ومنله دغه د الله ومنله. څه معنا چې رسول الله کوم احادیث تاسو له ورسېدل او د رسول الله خبره ومنله داسې نه لکه د الله خبره ومنله، ځکه موږ د الله ویلي چې اطیعوا الرسول، تاسو رسول الله اطاعت وکړو، تاسو رسول الله خبره ومنو. الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران کی فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے خلقو دا اللہ اطاعتو کو، اے خلقو دا رسول اللہ اطاعتو کو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دے دا پارا چپتا سبحان دے رحم وشی، دے دا پارا چپتا اللہ رب العالمین دا رحم مستحق شے، دے دا پارا چپتا جنتی شے. سورة النساء کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه الى الله والرسول. کله چې انسانانو اے مسلمانانو ستاسو په یو خبره کې لانجه راشي، تنظم راشي، جګړه راشي، هغه د عقیدې مسله وي، هغه د اعمالو مسله وي، هغه نور قرآني مسایل دي، هغه سیاسي مسایل دي، غیر سیاسي مسایل دي، څومره عبادت څومره اعمال چې دي په دې کې ستاسو تناظر یو چې په دې طریقې به کوي بل چې په دې طریقې به کوي. نو الله څه فرمایي فردوه الى الله والرسول، دا خبر الله او رسول ته واپس کو، ای الى الكتاب والسنه، دا خبره ترزو د تل ته واپس کو، غتل چې د قران او حدیث، دا خبره په قران او حدیث وتعالى، دا خبره په قران او حدیث کې وکړه چې د څه حیثیت دی، هغه حیثیت ورکا کم چې الله او رسول ورکړي. الله ته واپس څه معنی عزت مندو، د الله کتاب ته واپس، رسول الله ته واپس څه معنا، د رسول الله احادیث مبارکه ته واپس دې ته واپس شو. ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، الله فرمایي چې الله او ورځ اخرت معنی نو دا خبره معنی چې کله دم تنازع راشي، کله دم جګړه راشي، کله دم اختلاف پیدا شولو الله رسول ته پیش کړه. تنازع بر درومي، اختلاف بر درومي، لیکن د اختلاف د ختمېدلو طریقه موږ د الله او رسول خو دلیدا چې بس اختلاف ختم پچی شي چې موږ راځي تله وګسو لیبرټی یوسو. دا خبره د الله او رسول خبره ته دا خبره یوسو، کچ د الله او رسول په لیبرټی کې دا خبره پاش ولا منو به او کا پاس نشولا دا واپس کو. نو په دې آیات مبارکه کې الله مونږ ته ویلي دي چې تاسو وګوره د رسول الله خبره ته خبره واپس کوو، د رسول الله خبره ته واپس شي، د رسول الله احادیث ته او د رسول الله سنت ته. ابراهیم علیه السلام کله چې کعبه شریفه جوړ کړله نو هغه یو څو دعاګانې کړې دي. یو دعا دا وکړه ربنا اے رب زمونږه وبعث فیهم یا الله ترا ولګه په دغه مکه ولا خلقو کې رسولا منهم چې رسول وي د جنس نه یعنی بشر وي، کار ډیوټي به سوي یتلو علیهم آیاتک چې بیانوي به دغه خلقو ته یا الله ستا احکام او ستا آیاتونه، ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم به ورکوي دغه خلقو ته د قرآن او د حکمت. حکمت څه معنی عزتمندو؟ امام شافعی رحمه الله فرمایي د حکمت مراد السنه، سنت د قرآن سره سره به خلق ولا د سنت او تعلیم هم ورکوي. ويزکیهم او دا خلق به پاکوي د بد اخلاقونه په وعظ نصیحت سره چې خلکو دا بد اخلاق دي د دې نه ځان وساتئ، اے خلکو دا ښه اخلاق دي د خپل کو د باندې عمل وکړو. انک انت العزیز الحکیم، یقینا یا الله تزور وری او درنګ حکمتونه ولای. نو دا دعا څو سو کاله مخکې ابراهیم علیه السلام کړی و. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دعا د خپل پلار د ابراهیم علیه السلام یم، هغه دعا الله سبحانه و تعالی قبول کړله او زه الله رب العالمین په دې مکه معظمه کې راولېږلم. نو ګوره په دې آیات مبارکه کې
چې څنګه د قران کریم تعلیم خودل شوی دی چې دا پیغمبر به خلکو د قران تعلیم ورکوي نو دغه شن عزتمندو دا پیغمبر به خلکو ته خپل سنت خپل احادیث د تعلیم هم ورکوي او زمونږ استاد پیغمبر عالمگیر پیغمبر دی عالمی پیغمبر دی تر قیامت پر څومره انسانان دی او څومره پیریان دی د ټول لپاره د خاتم النبیین دی د اخرنۍ نبی دی په دې سره د نبوت هغه دروازې بند دي د اخرنۍ نبی بل نبی نه راځي او عیسی علی السلام چې راځي په اخره زمانہ کې هغه د نبی علی السلام د شریعت تابع وي او د نبی علی السلام شریعت تابع قرآن او حدیث په فیصله کوي د الله او د رسول په خبرو باندې فیصله کوي عزت مندو نو په دې آیات مبارکه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ويعلمهم الكتاب والحکمه دا پیغمبر به خلکو له تعلیم ورکوي د کتاب د قران آسمانی کتاب والحکمه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو الله سبحانه وتعالى سورۃ آل عمران کې خپل احسان ذکر کوي خصوصا په مؤمنانو باندې الله عز وجل خپل احسان په مؤمنانو ذکر کوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله رب العالمین خصوصي احسان کړی دی په ټولو مؤمنانو باندې مؤمنان څوک دي موږ تاسو کنه الحمدلله موږ تاسو ایمان راوړی دی الله او رسول قیامت باندې پاټنګ صحابه کرام او بیا تابعین او بیا تبع تابعین او بیا ائمه دین او بیا سره درمه تر اوس زموږ قیامت پورې په ټولو مؤمنانو باندې احسان دی احسان چی دی اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چې الله رب العالمین په دوی کې یو رسول را ولېږلو د دوی د جنس نه یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیتونه الله فرمایي زما آیتونه به خلکو ته بیانوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او دا به خلکو له تعلیم ورکوي د کتاب د قران کریم والحکمه او د سنتو وان كان من قبل الله فرمای اگر کدا خلق مخکې د اسلام نه په گمراهی ښکار کیو لیکن دا گمراهی ختم شولا رڼا راغلا د نبی صلی الله علیه وسلم په بعثت سره په نبوت سره پیغمبر سره نو په دې آیات مبارکه عزتمند مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه ډیپټي ذکر شوی دي یو کار یو ډیپټي عزتمندو د قران تعلیم خلکو لور کول او دویم عزتمندو رسول الله خپل سنت خلکو د خودل دغه تعلیم ورکول چې خلکو به د قران چې عمل کوو زما په سنت طریقې به کوو نو هر کله چې موږ تاسو د خبره او پیژندله لکه څنګه قران کریم باندې عمل کول دا مشروع دی او د الله موږ ته امر کړی دی نو دغه شان د عزتمند مسلمانانو ورونو موږ تاسو ته امر شوی دی حکم شوی دی د الله د طرف نه چې تاسو د رسول الله د سنتو تابعداري هم کوو تاسو مؤمنان مسلمانان د رسول الله سنت طریقې به هم را نیسو یا په بل تعبیر سره دسه ویا په بل چې لکه څنګه د قران نه عقیده او عمل ثابتيږي نو دغه شانته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه عقیده او عمل زکی بل تعبیر سره دسه ویا لکه څنګه د قران نه عقیده زکوي او عمل زکوي نو درنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه به هم عقیده او عمل زکوي په بل تعبیر سره دسه ویا لکه څنګه الله سبحانه وتعالى د قران را لګلې په صحابه کرام او تشریح د صحابه کرام محتاج وو د رسول الله احادیث ته چې په قران عمل کوو د رسول الله په احادیث په تشریح کې دنه نو درنګ تر قیامت پورې څومره انسانان چې دي دا قران کریم ته په تشریح کې او په وضاحت کې او په بیان کې او په مقصد معلومولو کې په مطلب معلومولو کې د رسول الله احادیث ته محتاج دي سورۃ احزاب کې الله سبحانه و تعالی فرمایي د کامل مؤمن او د کامل مؤمن خزه حال الله ذکر کړی دی اوس په دې آیات باندې زخپل ځانم تعالی متصل اوریدونکو ځان وتلو او جواب خپل نفس له خپل ویر کو الله څه فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه د مسلمان سړی او د مسلمان خزه اختیار نشته اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله او رسول دی خبره فیصله وکي
ان یکون لهم الخيار د مسلمان او د مسلمان خزه اختیار نشته کله چې الله او رسول فیصله وکي ومن يعص الله ورسوله او چا چې نافرمانی وکړه د الله او د رسول نو فقد ضل ضلالا مبینا یقینا ده بیلار شلو پخکارا بیلار کېدلو باندې. اے مسلمانانو ورونو دې آیات کې الله وی چې مؤمن دا د مؤمن دې ته ویل کی مسلمان دې ته ویل کیږي چې الله او دغه رسول یو فیصله وکړي چې دا کار به دسه کوي او ته وایې چې بالکل دسه به کوي بس ته د آیات لن داخل یعنی مطلب دا چې ته کامل مؤمن یې ته ځان له زیره وایې چې الحمدلله هغه مړی دی هغه جنازې لمونځ دی هغه ماشوم پیدا شي هغه باغې باندې خیرات صدقه کول شي هغه واده شولو هغه غم خادي شوله هغه هر یو عبادت شولو خو چې الله او رسول طریقه ته معلومه شي ګوره چې الله او رسول داسې ویلي دي ته مال ته ودرېږي بس ځکه ما ته الله وی وما کان لمؤمن ولا مؤمنه د مسلمان سړي او د مسلمان ښځې خپل اختیار نشته د الله او د رسول خبرې مقابله کې نو د دې وجه نه دا اواز چغې وال خپله خاوره خپل اختیار د غلط دی ځمکه هم د الله د قانون هم د الله د اختیار هم د الله دی مونږ څوک یو مونږ په خپل ځان باندې اختیار نشته په سر هم چې درد راشي ټوپونه وهو په خېټه هم چې خراب شي منډې وهو مونږ په ځان اختیار نشته ته څنګه وایې چې خپله خاوره خپل اختیار خاوره هم د الله ده قانون هم د الله دی اختیار هم د الله دی مونږ یې غلامان یو مونږ د الله او د رسول غلامان یو تابعدار الله وي د مؤمن صفت به دا وي خپله خاوره خپل اختیار چغې به نه وهي داسې ووایه خپله خاوره په دې کې خپل دین چې اسلام دا نافظول دي داسې چغه وهه خپله خاوره کې خپل نظام یعنی اسلامي نظام دا اصل کې اواز چغول پکار دي نو الغرض عتمند په دې آیات مبارکه کې الله سبحانه و تعالی مؤمنان منع کړي دي مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې چې ګور د الله او رسول مقابله کې بنه راغوځي کونه هلاک بشو تباہ بشو برباد بشي یو آیات پیش کوم خبر اب دې بس کوم سورة نور کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ودې یریږي هغه کسان چې هغه د رسول الله د خبرې مخالفت کوي چې نه ویریږي أن تصيبهم فتنه چې وبرسېږي دوی ته فتنه د فتنې معنی زه ورسته کوم او يصيبهم عذاب أليم یا که په دنیا کې وته فتنه و نه رسېدله په آخرت کې به دردناک عذاب میلاو شي ورته سورة نور آیات دی اخرنی آیتونو کې آیات دی فتنې نه څه معنا د مسلمانانو ورونو د فتنې یو معنا مسلمان ورونو د کله چې د رسول الله د احادیثو مخالفت دی کولو زړه به سخت شي زړه سختوالی څه مطلب تیږه به جوړ شي نه زړه سختوالی معنا دا چې وعظ او نصیحت بر باندې اثر پرېږدي قرآن بیانول چې درته بیان شي اثر به نه اخلي بدن به نه زیږېږي اوښ سترګې کې به د اوښ کې نه رادرومي بدلېږي به نه او نه وعظ نصیحت به اوري لیکن بدلېږي به نه په یو غوږ به اوري په بل به یې وباسي دا زړه سختوالی د مسلمانانو ورونو صحابه کرامو ته به جسم معمولي خبره د قبر په قبر به تېرېدل عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې په قبر تېرېدلو دومره به ژړل چې ګیره به یې لمده شوله دومره په هغې د زړه نرموالی و عزتمندو زړه به دې سخت شي دا به چی سختېږي هغه ډېر وجوهات دي چې زړه څه له سختېږي د زړه د غافله کېږي څه له د زړه کې د الله او د رسول تعظیم کله ختمېږي هغه باندې به جدا خطبې بیانونه انشاءالله وکړو دپاره د ځان د اصلاح او ټولو مؤمنانو د اصلاح دپاره دویم معنا عزتمندو د فتنې دا ده فتنه چې د توبې توفیق به ته نه میلاویږي د توبې توفیق به ته ډېر کسان داسې دي موږ ګورو چې هغه وایي چې خامخا دا کار چې زه کوم دا ګناه ده یاره څه وکړو نشو ته منع کېدی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار شه په 100 کې 100 کوشش کوه چې 100 پوره کړم انسان کمزوری دی طلب الله سبحانه و تعالی د توبې توفیق درکوي د هرې ګناه نه کار د حرام وي هغه نه به توبه وباسې که عقیده د غلطه وي هغه به د اصلاح د وشي نه غرض د خبرې د عزتمندو توبې توفیق به ته نه میلاویږي او بل عزتمندو مسلمانانو ورونو علما پکې دا معنا هم کړې ده
چې کم خلق د رسول الله د امر او د رسول الله د احادیث مخالفت کوي دا به الله تعالی وشرمي په خپل خزه ولور باندې دا انسان به خپل قرآنی د وجنه عزتمند وشرميږي عزتمند مسلمانانو زموږ تاسو پښتو کې وای خزه به مټیز شي او تختی دا عزتمند مسلمان زموږ مشایخ او د قویل شي زموږ سب مخالفت کې بعض خلص نه د پوله جنگ نه د بل چی جنگ او صرف د رسول الله سنت مسله ومنس کې ایو کس لګي شروع او مخالفت دی کولو اخر عزتمند مسلمانانو ورونو هغه وشرمېدم او درنګي لوري وتخته ده تاسو به عزتمند ورلی په کوواټ کې څو وخت مخ کې الته یو د اهل حق مسجد خلق راولګي د ټول ارس ستریه مری ته وتخته ولې ټول جمعه نه پرځل د جمعه نه جوړيږي کم شخص عزتمند مسلمانانو ورونو کم شخص چې هغه دا ایجنډا وچته کړی او تحریک وچت کړی او عزتمند هغه خپل لور وشرمېدو غرض د خبره د مسلمان الله د موږ د شرم نه وساتي موږ کمزوري یو موږ الله ته وسل توبه وبس بیا وبس یا الله موږ توبه ده د هر قسم مخالفت نه کمزوري یو الله د موږ هر قسم د شرم نه وساتي او عزتمند ګوره دا خطر شته چې کله انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه مخالفت کوي او دشمنی وسره کوي او په هغه باندې لعن طعن وي عزتمند او هغه ته نسبت غلط کوي نو دغه انسان باندې راشته چې الله رب العالمین د انسان له وشرموي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پر چا استهزاء وکړه عزتمند دا انسان به شرمېږي په دنیا کې هم په آخرت کې هم نو د دې وجه نه مسلمانانو ورونو فتنه عام شوي دي کوشش کول پکار دي چې موږ تاسو د الله کتاب او د محمد رسول الله احادیث او دغه سنت طریقې مبارکه د مضبوط راونیسو او د سپک نظر ونکو او د وجه نه چې د رسول الله یو حدیث پرې نه دوی چې دا بس رسول الله خبره دی وی دی کنه او دغه څه فرض نه دی دا مونږ غټ مشکل پیښ شوی دی چې مړه به د فرض او واجب دی او د سنت دی یاره بس کا فرض او عمل کا او کا سنت او عمل فما کا دا د فقهاو کار دی عزتمندو دا د علماو کار دی چې هغه د یو شی مرتبه وبجني نور چې تعالی طریقه معلومېدله چې الله او رسول فرمایلی په باندې عمل کوه صحابه کرام به ذکر عمل کولو د رسول الله خبره منلې چې دا رسول الله سنت طریقه و او مونږ ذکر عزتمند پرګو چې ذکر د سنت دی فرق دا دی عزتمندو هغه به کوله چې دا سنت دی مونږ نه کوو چې دا سنت دی او د وجه نه مونږ د سلب کار دی چې ډېر استقامت سره او په مضبوطیا سره او په کلک باندې په خپل اسلام باندې اسلام تعبیر د دوه خبرونه یو د الله کتاب او بل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دغه سنت طریقې د مضبوط راونیسو او د چماویلی تاویلی او درنګ د چا خلکو د خوش اوازینا د خلکو د خوش اوازینا چې خ اواز کی خبره وکړه جذبه کی خبره وکړه ترنم کی خبره وکړه د دینه مو متصل کیږي بلکې خبره کې سوچ وکړه چې دغه خبره حقیقت څنګه دی دا خبره څومره نقصانی ده او څومره د فائدې نه ډکه ده الله تعالی دې موږ تاسو په اسلام باندې ثبوت او مضبوط والا را نصیب کی وبالله تعالی توفیق حدیث برکت ته عزتمند او دویمه خبره عزتمند غدا چې سبا نه بل سبا د اتوار ورځ د اتوار په ورځ باندې په 9 بجې به ان شاء الله تعالی په سم بابا کې کمبر خېلو کې اجتماعي د اتو بجو نه واخله تر 3 بجو پورې پاکي به د پیښور غټ علما را درومي مختلفو علاقونه په دې موضوع خبر عزتمند کیږي حجیت حدیث و ختم نبوت چې فتنه عام شوی دي د رسول الله احادیث د دفاع او دا عزتمند مسلمان د نبی علی السلام ختم نبوت او دغه شانته د رسول الله احادیث دغه شان دغه مرتبه په دې بیانې کې چې اتوار ورځ دا اکثر سکولونو چټي وي کالجونو درنګ د عام سرکاري خلکونو چټي وي نو کوشش کول پکار دی چې هغه مجلس کې شرکت وکړو خپل خیر خوای د پاره ډېر مسائل به زده کو ډېر دین به زده کو او کله انسان چې علم وکي او خبره باندې علم راشي نو الله تعالی به د عمل کولو توفیق هم ور نصیب کوي الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي صفونه برابر کو جخ درګمن کې خلی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله